لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی چا چې پزمکه والو باندې رحم وکړو اسمان والا به پاغه باندې رحم وکړي او چا چې پزمکه والو باندې رحم اونکو اسمان والا به پاغه باندې رحم اونکي د الله د مخلوق سره د خېګړه کوله رحم وکاو الله به پتا باندې رحم کوي ستا سره بخ کوي او کو د الله په مخلوق کې ظلم کو زیاته وکاو الله تبارک وتعالى بستا سره بیا سختی وکي نو د الله په مخلوق باندې سختی نه د پکار د الله د مخلوق سره نرمي پکار به چې څومره درنه کې دي خاص کر کمزوري او ضعیفان دا غي ډیر زیات خیال ساتل پکار دي دا غي ډیر خیال ساتل پکار دي الله تبارک وتعالى په دې باندې ډیر خپه کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل د یتیمانانو او د کندو ډیر خیال ساتل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې چې اول ځل وحی را لکنه اول ځل په وحی را ل په غار حرا کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کور ته راغی نو خدیجه بیبي ته وی زملونی خدیجه په ما باندې ته راغلی د یخنی را لکېږي ما په کمبلو کې پټ کا خدیجه رضی الله تعالی عنها په زر صادره واچولې نبی علیہ السلام په کمبلو کې پټ چې کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لک طبيعت خشونه خدیجه رضی الله تعالی عنها ته تپوس کوي زما محبوبه تعالی ولی څه چلو شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ټول واقعیا ذکر کړه چې نن را سره غار حرا کې دا چلو شو خو ډیر وخت نه عبادت کوم خو نن را سره دا شو نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورله تسلی ورکړي وې زما محبوبه ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل به خدیجه زهری کوم زب مړ شم نو خدیجه به ورله تسلی ورکړي وې زما محبوبه ته چیرته بد ناراضي ځکه چې ته د یتیمانو خیال ساتي ته د کندو خیال ساتي ته د غریبانو مددګار نو الله به تاسو څنګه سپوري او تاسو بدراولي ګوره لا قران نه دی نازل شوی احادیث مبارکه نه دی راغلي په هغه زمانه کې هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یتیمانو د کندو ډیر خیال ساتي د دې وجنه خدیجه رضی الله تعالی فرمایي الله به چری تابد نه راولي ځکه ته د الله د مخلوق ډیر خیال ساتي د دې وجنه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چا چې پزمکه والا رحم وکړو اسمان والا په هغه باندې رحم کوي نو خدیجه رضی الله تعالی فرمایي زما محبوبه ته به چرته خراب ناراضي الله به پتا رحم کوي او بیا روان کو د خپل ترزی ورقه ابن نوفل له بوست هغه د تورات لوی عالم دی هغه ته په خپل واقعي بیان کې داسې چل شوی په هر حال خبره مې درته دا کوله چې د الله د مخلوق سره رحم کول د الله په مخلوق باندې مهربانه کېدل خاص کر د کندو او د یتیمانو ډیر خیال ساتل